د راتلونکو 10 کلونو لپاره غوره مسلکونه او مهارتونه کوم دي؟ د کار بازار د بل هر وخت په پرتله ګړندی بدلیږي او ډېرې دندې چې نن شته ډېر ژر به له منځه لاړې شي. د یوې نوې څېړنې له مخې چې د نړیوال اقتصادي فورم لخوا ترسره شوې، دوه اصلي عوامل چې د دې بدلونونو لامل شوي دي عبارت دي له نوې ټکنالوژۍ او د ډېرو شیانو اتومات کېدل، بل د زرغون او باثباته اقتصاد په لور حرکت. په نویو ټکنالوژیو کې چټک پرمختګ لکه د خورا ډېرې ډیټا پروسس کول، له کلاوډ سیستم سره د کمپیوټرونو تړل او مصنوعي ځیرکتیا چې د کار بازار کې بنسټیز بدلونونه رامنځته کړي دي. ښه خبر دا دی چې دا اقتصاد سیستم ته د نویو ټکنالوژیو دننه کول په ټول اقتصاد کې خوځښت رامنځته کوي. له دې سره ځینې دندې له منځه ځي او ځینې رامنځته کیږي. بالاخره یو کاروبار کولی شي له لږو سرچینو سره ډیر څه ترلاسه کړي. دا په طبیعي توګه وده کوي. د نړیوال اقتصادي فورم څېړونکي وایي چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د ټولو اوسنیو مسلکونو نږدې 4مه برخه بدلون ومومي. له همدې امله له سختو سیالیو ډک د دندې بازار کې بریالیتوب لپاره خلک باید په پرله پسې توګه نوي مهارتونه زده کړي او خپلې وړتیاوې ښې کړي. غوره مهارتونه: یو له مهمو مهارتونو چې باید د کار په نوي بازار کې زده شي تخنیکي سواد دی. دا په دې معنا نه ده چې هر څوک باید د پروګرامونو جوړولو ژبه زده کړي یا په سختو او پیچلو ماشینونو باندې پوه شي. په هر حال داسې انګیرل کیږي چې د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینري او ریاضیاتو اړوند دندو تقاضا به په راتلونکي کې لوړه وي. که تاسو پر دې فکر کوئ چې ستاسو ماشوم باید په ښوونځي کې کوم مضمونونه زیات زده کړي، هغه ریاضي، کمپیوټر ساینس او طبیعي علوم دي. بل مهارت چې تاسو باید ورته پام وکړئ هغه یو تحلیلي فکر دی. د دې مهارت د ښه کولو لپاره تاسو اړتیا لرئ چې خپل ادراکي وړتیاو ته وده ورکړئ. په بل عبارت خپل ذهن ته وده ورکړئ. د نمونو یا بیلګو پیژندلو او د معلوماتو ترمنځ اړیکو پیژندلو او پیدا کولو وړتیا مو لوړه کړئ او هڅه وکړئ خپله شننه یا پایله مو له احساساتو او شخصي غوراوي څخه لرې وساتئ. د یادې وړتیا ترلاسه کولو لپاره تاسو اړتیا لرئ چې خپل پام او تمرکز مو زیات کړئ. دا ځکه چې برېښنایي وسایل، ټولنیزې شبکې، آنلاین لوبې او اعلانونه پرله پسې زموږ د پام خپلولو لپاره خپلو کې سره سیالي کوي او موږ ته داسې احساس راکوي چې موږ یو څه له لاسه ورکوو. تحلیلي مهارتونو کې ځان سره زده کړې کول او تجسس پکې شاملیږي. د دې لپاره چې په دوامداره توګه زده کړې او پرمختګ وکړئ، تاسو باید دا وړتیا ولرئ چې په خپله موخه یا هدف تمرکز وکړئ. په لوړه کچه د انګلیسي زده کړه هم یو ډیر ارزښتناک مهارت دی. همدا ډول خلاقیت خورا مهم دی. په ساینس، انجینرۍ، ډیزاین یا هنر کې به طلایي ترفیع هغه چاته ورکول کیږي چې تخنیکي سواد له خلاقیت سره یو ځای کړي. اړیکه او خواخوږي هم دوه خورا ارزښتناک مهارتونه دي، په ځانګړې توګه د مصنوعي ځیرکتیا په عصر کې. د ماشینونو د چټک پرمختګ سره سره بیا هم انسانان به تل انسانانو ته اړ وي او د انسان پاملرنه، ګډ کار، یو بل ته د غوږ نیولو وړتیا، کیسې ویلو وړتیا، ملاتړ او خواخوږي به له هر څه ډیره او له هر څه مخکې ارزښتناکه وي. نوې ټکنالوژي: دا د حیرانتیا خبره نه ده چې معلوماتي ټکنالوژي او نوې ټکنالوژي هم په نږدې راتلونکي کې د ودې صنعتونو څخه دي. مصنوعي ځیرکتیا او د ماشینونو کارول به پراخ فرصتونه هم ځان سره راوړي. په دې برخه کې یو مهم مسلک د پوښتنو انجینري ده. یو کارپوه چې د آی ای ماډلونو سره اړیکه ولري، یعنې پرې پوه شي او له اړتیا یا غوښتنو سره سم هغه عیار یا برابر کړی شي. دا د مصنوعي ځیرکتیا او انسانانو ترمنځ د منځګړي په توګه کار کوي. په ای آی پورې اړوند بل مسلک د اخلاقو پیژندونکی دی. د بیلګې په توګه هغه کس چې په اخلاقو کې تخصص لري، د امنیتي برخې انجینر او د انسان لخوا د ماشین کارونې د اړیکې وده ورکوونکی، یعنې د انسان او ماشین ترمنځ اړیکې ته به وده ورکوي.
او دا هغه مسلک دی چې دندې به ورته پیدا کیږي. په عموم کې کله چې د مصنوعي ځیرکتیا خبره راځي په بیلابیلو مسلکونو کې خلکو ته مشوره ورکول کیږي چې دې ټکنالوژۍ ته د سیال په توګه مه ګورئ بلکې هغې ته د یو شریک په توګه وګورئ او دا زده کړئ چې څنګه ورسره کار وکړئ. د انسانانو لپاره د ممکنه کارونو بله ساحه د لویو معلوماتو تحلیل دی چې د معلوماتو لویه ټولګه پکې شامله ده، لکه د نیټ فلیکس په څیر د آنلاین پلیټفارمونو معلومات. په نږدې راتلونکي کې به د سایبري امنیت یا آنلاین امنیت متخصصینو لپاره د کار یا دندې کمښت نه وي ځکه حساس معلومات لا زیات د لاسرسي وړ دي. زرغونې دندې د نړیوال اقتصادي فورم د 2023 کال د دندو او راتلونکي راپور له مخې په بیلابیلو سکتورونو او صنعتونو کې د زرغونو دندو غوښتنه مخ په زیاتېدو ده. دا راپور وایي په نړیواله کچه زرغون اقتصاد پر لور تګ کې تر 2030 کاله د پاکې انرژۍ، د ککړو غازونو تولید کمښت او ټکنالوژیو په برخه کې به 10 میلیونه دندې رامنځته کړي. اوس مهال جاپان او لویدیځ هیوادونه د زرغونې انرژۍ او ټیکاو لرونکې ودې په برخه کې د نویو کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې مخکښ دي او چین هم په تدریجي ډول د پرمختګ په حال کې دی. د دندو دا کټګورۍ کېدای شي د سوداګرۍ، ساینس او سیاست پورې اړه ولري یا په مستقیم ډول د چاپیریال سره تړاو ولري. هغه سکتورونه چې د نوي کېدونکي انرژي په برخه کې کار کوي یا هغه څوک چې د انرژي نوې سرچینې لټوي یا په بیټریانو کې کار کوي دا هغه ډلې دي چې د خطر سره مخامخ ډولونو د ساتنې لپاره کار کوي، اقتصادي مشورې ورکوي یا د چاپیریال ساتنې په قوانینو کې د بدلون راوستو لپاره کار کوي. دا ټولې هغه دندې دي چې کېدای شي له منځه لاړې نشي. د ښاري پلان جوړونکو، معمارانو، ډیزاینرانو او زیرکو کورونو جوړونکو ته به هم ډیره اړتیا وي. روغتیايي مسلکونه د نړۍ نفوس مخ په ډیرېدو دی او د خلکو د ژوند کلونه مخ په زیاتېدو دي. له همدې امله پاملرنې او درملنې ته له هر څه مخکې زیاته اړتیا ده. له همدې امله د روغتیا او پاملرنې اړوند مسلکونه به په نږدې راتلونکي کې لوړه تقاضا ولري یا به ورته زیاته اړتیا وي. په ځانګړې توګه هغه طبي کارمنان چې ناروغانو ته نه یوازې درمل ورکوي بلکې احساساتي او رواني ملاتړ یې هم کوي. ډاکټران او د روغتیا پالنې متخصصین باید په دوامداره توګه زده کړې وکړي او د نوي تشخیص او درملنې میتودونو سره ځان بلد کړي. مصنوعي ځیرکتیا به په دې برخه کې هم ورسره مرسته کوي. همدا ډول د رواني درملنې ډاکټران، شخصي روزونکي او د معنویاتو روزنه ورکوونکو ته هم اړتیا وي. فزیکي کار د فزیکي کار مسلکونه لکه میخانیکي کارکوونکي، ترمیم کوونکي، برېښنایي او ساختماني کارکوونکو ته به هم په راتلونکو کلونو کې اړتیا وي. چیرته چې په بیلابیلو حالاتو کې د کوچنیو او دقیقو کارونو د ترسره کولو ته اړتیا وي هلته د انسانانو بدیل نه وي. خو په خپلو دندو کې پاتې کېدو او د دې لپاره چې خلک ستاسو اړتیا ولري یا درته تقاضاوي وي باید په دوامداره توګه خپلې تخنیکي پوهه ښه کړئ او نوي ځیرک وسایل زده کړئ. تمه کېږي چې په کرونده کې د نویو دندو تقاضاوې به هم لوړه شي. د ځمکې نفوس مخ په ډېرېدو دی او هر څوک خوړو ته اړتیا لري، خو بیا هم د کروندګرو پرتله د ماهرو انجینرانو تقاضا لوړه وي. هغه دندې چې له منځه نه ځي. یو شمېر دندې به ډېر ژر له بازاره ورکې شي، په ځانګړي ډول هغه دندې چې په چټکۍ سره په اتومات سیستمونو اوړي یا په اتومات ډول ترسره کېږي. ځینې دندې چې کېدای شي ډېر ژر د کار له بازار څخه ورکې شي په لاندې ډول دي. هغه دندې چې مشتری یا پیرودونکو خدماتو وړاندې کولو پورې اړوندېږي، هغه که مخکې له پیرودلو وي یا وروسته له پیرودلو، لکه د نغدو پیسو اخیستونکی، مشوره ورکوونکی او نور. اداري مدیریت له لرې لارو څخه د کار کولو ډول زیاتېدل، د معلوماتي داخلولو پورې اړونده دندې، د احصایې، مالیې، ټایپیسټانو، تخنیکي ژباړونکو په برخه کې کارکوونکي. محاسبه د فابریکې کارکوونکي چې تکراري دندې ترسره کوي. کیسه لیکونکي
دا هم یو هغه مسلک دی چې په راتلونکي کې په اړه خبرې کمې کیږي، خو بې له شکه په راتلونکي کې به کیسو لیکلو ته اړتیا وي. په راتلونکي کې به هر هغه کار چې د بشري تجربو لیږدیدونکی وي یا پورې اړوند وي او تخلیقي وي د زرګونه کلونو د مخه په څیر به هم مهم وي. لیکوالان، شاعران، ډایرکټران، اداکاران، کمیډي کارکوونکي، هنرمندان او موسیقي غږونکي ته به په دوامداره توګه اړتیا وي. ان که ای آی دا برخې هر څو وننګوي بیا به هم ورته اړتیا وي. درنو لیدونکو، د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسې په ژوند کې مثبت بدلون راولي.